بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرچینې په تیرو 4 ساعتونو کې د سیلابونو له امله د 22 تنو هیوادوالو شهادت، کابل کې د پانګونې بین الوزارتي کمیټې نوبتي غونډې ترسره کېدل، او راتلونکي جمعې ورځ کې به ایران او امریکا د مذاکراتو میز ته کښېني. د مهربان خدای په سپیڅلي نامه درنو کو سلام د نن ورځ خبرون ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د روان کال دوري 19 نیټه د زیم د بشپړ خبرونه دي. په تیرو 4 ساعتونو کې په کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، پکتیا، پکتیکا، میدان وردک، زابل، هرات، نیمروز، فراه، غور، بادغیس، بلخ، سمنګان، جوزجان، فاریاب، ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې د ورښتونو سیلابونو راوتلو له امله 22 شهیدان او 22 نور ټپیان شوي دي. په دغو پیښو کې 52 کورونه په بشپړ او 198 په نسبي ډول ویجاړ شوي او څه باندې 200 جریبه ځمکې حاصلات له منځه تللي دي. ورته مهال ملي دفاع وزارت وایي چې هوایي ځواکونو ننګرهار کې د 19 پروازونو په ترسره کولو سره د ښځو او ماشومانو په ګډون 152 تنه په سیلابونو کې بند پاتې هیوادوال ژغورل دي. دغه راز د ننګرهار ولایت مقام رسنیز دفتر وایي چې پرون د دې ولایت د بهسود ولسوالۍ اړوند په سراچه سیمه کې د سیلابونو له امله یو ماشوم او 15 څاروي وړي دي. د پانګونې بین الوزارتي کمیټې نوبتي غونډه د 1415 لمریز کال د 13 ورځ په مرمرینې ماڼۍ کې ترسره شو. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي چې په دې غونډه کې د کابل ښار په لومړۍ ناحیه کې د سوداګریز مارکیټ جوړولو، په کابل کې د کثافاتو د سوځولو پروسس له لارې د برېښنا د تولید د عصري کارخانې جوړولو او همداراز په کندهار، هرات او بلخ ولایتونو کې د تراکتورونو او کرنیزو ماشینونو د مونتاژ او تدریجي تولید پر طرح خبرې شوي دي. یاد معاونیت زیاته کړې چې له بحث وروسته یادې طرحې د تخنیکي او اقتصادي ارزونې لپاره اړوندو ادارو ته راجع شوې او سپارښتنه ورته شوې چې خپل راپورونه په ټاکلو نیټو د پانګونې بین الوزارتي کمیټې ته وسپاري. بلند خبر د کډوالۍ نړیوال سازمان له لوري د 140,000 ډالرو په ارزښت د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د چمتلي روغتیايي مرکز لپاره ودانۍ جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د ننګرهار ولایت مقام د رسنیز دفتر وایي چې یاد مرکز چې په 2 جریبه ځمکه کې جوړ شوی 12 اداري خونې د اوبو رسولو سیستم 22 کیلوواټه لمریز برېښنا او نور اړین ملحقات لري. او روسي خبره چې اکسیوس د 2 باخبره سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د جګړې پای ته رسیدو په هدف به د ایران او امریکا ترمنځ د سولې مذاکرات به جمعه په پاکستان کې ترسره شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وړاندې اعلان کړی و چې واشنگټن د 2 اونیو لپاره پر اوربند هوکړه کړې او په دې موده کې به دواړو لوري دایمي سولې ته د رسیدو لپاره مذاکرات وکړي. د یادونې وړ ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر جګړې وروسته لومړی پړاو مخامخ مذاکرات دي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.